په نړۍ کې زیات شمیر بندونه رغول شوي دي. هغه بندونه چې یوې سیمې ته یې بدلون وربخلی یا یې له منځه وړي. په نړۍ کې له 100 لویو جوړو شویو بندونو څخه 9 بندونه په چین هیواد کې دي. چین دا پریکړه وکړه چې یو څاڅکی اوبه یې هم باید بې ځایه لاړې نشي. نو له دې کبله یې په سیندونو بندونه ورغول. د دې بندونو له ډلې څخه یو د نړۍ لوی بند دی. دا بند دومره لوی دی چې حتی د ځمکې په خوځښت یې لا خپله اغیزه غورځولې. په 1992 کال کې د چین کمونیست حزب یوه غونډه ترسره کړه. دوی د نړۍ د لوی بند د جوړولو پریکړه وکړه چې د یانګتسې په سیند ورغول شي. دا بند د 20 میلیارد ډالرو په ارزښت رغول شوی دی. د دې بند رغولو 11 کاله وخت ونیو. دا بند دومره برېښنا تولیدولی شي چې د نیوزیلند، ایسلند، کوسټاریکا، بهاماس او رواندا هیوادونو ته برېښنا ورکړي، بې له دې چې له کوم بل ځای څخه مرسته وغواړي. پوهیږئ چې چین هیواد د نړۍ له زیات شمیرو نفوسه خلکو څخه ګڼل کیږي او زیات مصرف کوونکی هیواد دی. په ځانګړي ډول د برېښنا د انرژۍ دا بند کولی شي د چین هیواد 1.5 سلنه برېښنا تولید کړي، چې دا په نړۍ کې بې بیلګې ده. دا بند په کال کې 93.5 تراواټه برېښنا تولیدوي. د دې بند د اوبو کاسه د 38 تریلیون لیټره اوبو ظرفیت لري. ولې د ځمکې په خوځښت اغیزه کړې؟ چینایان د دې بند په تړلو سره د ځمکې له سطحې څخه اوبو 90 متره لوړې کړې دي. د اوبو د سطحې لوړوالی د ځمکې په خوځښت اغیزه کړې. اوس کولای شو د چین هیواد په دې څانګه کې پړ وبولو چې د ځمکې خوځښت 60 نانو سکنډه ځنډولی دی، چې دا وخت د یوې ثانیې 60 میلیاردمه برخه ده. کېدای شي پوښتنه در سره پیدا شي چې دا برج په دې لویوالي ولې د ځمکې د کرې په خوځښت اغیز نه لري؟ که ځیر شو د دې برج د اتکا سطحه نسبت د چین لوی بند ته ډیره کمه ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې دې برج هم د ځمکې په خوځښت اغیز کړی، خو دومره کم دی چې د تحلیل وړ نه دی. د دې بند رغښت هم د چین د لوی دیوال په څیر یو شاهکار دی. 181 مترو ته یې لوړوالی رسیږي، اوږدوالی 2.5 کیلومتره دی. د سیند مساحت 1084 کیلومتره مربع دی. چین د انرژي لپاره تر بل هر چا تږی هیواد دی. له دې کبله له هیڅ ډول انرژي څخه سپما نه کوي. حتی د ډبرو د سکرو له انرژي څخه هم. په ځای خبره ده چې چین د دې بند په جوړولو سره چاپیریال ته زیان اړولی، خو که دا بند نه وی د چین هیواد به خپله دغه انرژي د ډبرو له سکرو څخه ترلاسه کوله. ویل کېږي دې بند د 3 کلونو په بهیر کې د ډبرو د سکرو د 84 میلیونه ټنه په اندازه انرژي تولید کړې ده. د داسې او نورو جالبو ویډیوګانو لپاره زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ.